الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. غیر مقلدین ویکټوري اهل حدیث هغوی په احنافو په مقلدینو باندې اعتراض کوي چې دین مکمل دی نو فقه ته څه ضرورت دی، یا دین مکمل دی نو امام صاحب ته څه ضرورت دی چې تاسو د امام صاحب په پیروي کې په دین باندې عمل کوئ. او بیا دا ویکټوریان په دلیل کې آیات کریمه ذکر کوي چې الله پاک فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، نو چې دین مکمل شو نو بیا امام صاحب او فقه ته څه ضرورت دی؟ تاسو ورته یو څو جواب ورکئ. اول جواب ورته دا ورکئ چې د دې تکمیل نه الیوم اکملت لکم دینکم، د دې تکمیل نه تکمیل د اصول مراد دی. د دې جواب تشریح دا ده چې تکمیل د اصول داسې مراد ده چې په قرآن کریم کې اصول د شرع څلور ذکر شوي دي. اول کتاب الله ده، لکه الله پاک فرمای اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. دویم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، الله پاک فرمای قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. دریم اجماع ده، اللہ پاک فرمائی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. او څلورم قیاس دے، اللہ پاک فرمائی فاعتبروا یا اولی الابصار. دا څلور اصول په قرآن کې راغلی دي، همدارنګه دا څلور اصول په حدیثو کې راغلی دي. نو قرآنی او نبوی اصول دا څلور دي. اوس د دې څلورو قرآنی او نبوی اصولنا ثابت شده مسائلو ته دین وایي، او دا دین په فقه کې لیکل شوی دی. یعنی د قرآن نه ثابت شده مسئلې دین دی، او دا مسئلې په فقه کې لیکل شوي دي. له سنت نه ثابت شده مسئلې دین دی، او دا مسائل په فقه کې لیکل شوي دي. له اجماع نه ثابت شده مسائل دین دی، او دا مسائل په فقه کې لیکل شوي دي. له قیاس نه ثابت شده مسائل دین دی، او دا مسائل په فقه کې لیکل شوي دي. خلاصه دا چې د قرآنی اصولو نه ثابت شده مسائل دین دی، او دا په فقه کې لیکل شوي دي. یا داسې ووایه چې دین په فقه کې لیکل شوی دی. نو اوس چې یو سړی وایي چې دین مکمل شو فقه ته ضرورت نشته، دا داسې ده لکه چې یو سړی وایي دین مکمل شو نو دین ته ضرورت نشته، ځکه چې فقه خو د دین په مقابل کې نه ده، بلکې دین په فقه کې لیکل شوی دی. دویم الزامی جواب زوابیانو ته ورکوم چې که د تکمیل نه معنا حقیقي مراد شي، چې بس په همدغه ورځ چې په کومه ورځ د آیات کریمه نازل شو په همدې ورځ دین مکمل شو، نو بیا خو له هغه آیاتونو نه چې د دې آیات نه وروسته نازل شوي دي د هغې نه منکر یې او که نه یې منکر. همدارنګه د ټولو هغې احادیثو نه چې د دې آیات نه وروسته پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي د هغې نه منکر یې که نه یې منکر. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. نو د خلفاو د سنتو نه منکر یې او که نه یې منکر. همدارنګه له دې نه وروسته چې کومې سنت طریقې د صحابو طرف ته منسوبې او مروجې فی الامت دي د هغې ټولو نه منکر یې که نه یې منکر. بل جواب ورته دا ورکا چې د تکمیل نه معنا عرفي مراده ده، لکه د الیوم نه چې عرفي معنا مراده ده. په دې باندې علما پوهیږي.